15-14 کالو چې دی کې بوټی ولاړ دی، د دې بوټو ته وګورئ جي. او دا د دې 4-5 ځل دی چې میوه نیسي فی الحال. ښه ماما د دې نه چې کوم تخم الي دا بوټو لپاره که نه، لکه کوم بوټی دغه شي نور کار کول غواړي، نو د هغې څه طریقې که د دې د شوکې درته ووایم جي، نو دا ډېر زیات اوچت اوچت بوټي دی. ملګري ته مې وی دا خو ډېره ګرانه ده شوکه، نو هغه راته وی دا چې دی یو ځای مطلب لږ ځي پورې او کس وخېږي که نه. جاني کاکا ته سلامونه کوو. ښه وعلیکم السلام. ډېر ډېر سلامونه ورته کوو، دا ورته وایو بیا هم ورته دا خواست کوو چې بس ته راځه خپل کلي ته. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي. دا وخت د مازدیګر ټایم دی او دی خوا خپل کلي کې چې دی پټو سیټ ته راچکر شوم. د هغې ریزن دا دی چې دلته کې یو د غوزانو باغ دی او د کومو غوزانو، د کاغذي غوزانو چې دی ډېر لوی باغ دی. نو هغې باندې چې دی ویډیو دپاره راغلی وم چې ویډیو پې جوړه کړمه. دا چې دی د غوزانو باغ دی او دا چې دی په 7 جریبه باندې مشتمل دی او دا د کاغذي غوزانو چې دی باغ دی. که دلته زه تاسو ته وښیم نو د دې غوزانو دا ویو تاسو هم کتی شئ چې دا وګورئ. دا چې دی کاغذي غوزان دي او دا په بوټي کې دا وخت موجود دي شوي. دې کې که زه تاسو ته د غوز حوالې سره خبرې وکړم، نو کله چې غوز نه پوستکی لر شي په دې کنډیشن باندې دا غوزان وګورئ. او دا چې دی په ماتېدو کې ډېر زیات اساني، مطلب څنګه چې پلې په خوله باندې ماتېږي دغسې چې دی دا هم په خوله باندې ماتېږي. د دې غوز د شیپ ته وګورئ، سایز ته وګورئ، بالکل چې دی ډفرنټ تاسو ته پکې خپل هم ډېر زیات فرق چې دی معلومیږي. لکه غوز چې مونږ کوم لیدلی دی هغې نه خو ډېر زیات فرق لري، دا په سایز کې هم په شیپ کې هم او وزن حوالې سره وزن ماشاءالله ډېر درانه دي، ځکه چکی پکې لا شنې دي. دا به چې دی بیا وچوړې دپاره نور ته ږدي، لا به څه داسې طریقې کار وي، لا به چې دی څه وخت سټور کوي، نو هغې نه پس چې دی دې کې به چکی وچېږي بیا. نو دغه صورتحال دی چې دی د غوزانو باغ ته زه راغلی وم په 7 جریبه کې دی. او انشاءالله سبانۍ ویډیو کې د دې متعلق د دې حوالې سره هغه ټول معلومات به زه تاسو ته در کوم چې ضروري وي، چې دا کر څنګه کیږي، خصمانۍ څنګه کیږي، تخم تی څنګه الي، د دې د خیال ساتلو څه طریقې دي، او دا چې دی په کال کې څو ځل میوه کوي، او نورې داسې ډېر ګڼ شمېر خبرې چې دی هغه به تاسو سره شریکوم. دلته کې یو ورور موجود دی، هغه ته ورځو، هغه سره چې لږ ډېر معلومات وي هغه هم زه تاسو سره شیر کړم چې زه رالیم نو خامخا ضروري ده چې لږه ډېره ویډیو بیا هم جوړه کړو. نو انشاءالله سبا به بیا راځم په دې به تفصیلا ویډیو جوړوم. که څوک د دې کار غواړي، څوک د دې مطلب باغ جوړول غواړي چې بالکل هغې ته پته ولګي. دلته کې دا رورم دی او زموږ د کلي جوهر کاکا چې ټول خلک به یې پېژني، هغه دلته کې مالګاس ریبله. ماما تاسو ښه یئ؟ صحت هم ښه دی؟ شکر الحمدلله. ماما دې باغ لرالم خو دې ځوان ته چې دی ډېر زیات معلومات نو ما ته یې چې سبا راشه که نه، نو بیا ما یې چې دومره تکلیف مې کړی دی نو لږه څه ناڅه ویډیو به وکړم. ماما دې باغ حوالې سره تاسو ته څه داسې لږ ډېر معلومات شته دی چې د دې دا به څومره وخت باغ وي، دا میوه په څومره ټایم کې نیسي؟ یاره دا خو به تقریبا د 15-14 کالو وي. 15-14 کالو چې دی دې کې بوټی ولاړ دی، د دې بوټو ته وګورئ جي. او دا د دې 4-5 ځل دی چې میوه نیسي فی الحال. ښه ماما د دې نه چې کوم تخم الي دا بوټو لپاره که نه، لکه کوم بوټی دغه شي نور کار کول غواړي، نو د هغې څه طریقې کاري، دا چېرته میلاوي که دې نه وباسي؟ دا خو زموږ په خیال په فارمو کې میلاوي. ښه دې نه څه نه وباسي داسې تخم؟ خو دی نه وباسي او که نور څوک داسې ماهران کسان یې ترې وباسي. ښه خرناک فارم کې چې دی د دې تخم دلته کې میلاویږي بوټی. ښه داسې دومره 4-5 فوټه بوټی وي. ښه بل راته دا ځوان چې دی د دې د کیر دپاره د خیال دپاره چې دی دلته کېدی، دا راته ووایه کله چې دا غوز وشو کېږي نو دې له بیا نور ورکوي که نه دا په اوچ سوري باندې 2 ورځې نور غواړي؟ او باره چې خټیک نور وي 2-3 ورځې به بیا ښه نور ته بیا لکه خامخا یې چکی لکه اوچه شي که نه خوش کړي. نو دا د غوز تاسو وګورئ دوستانو په دې شکل باندې غوز وي. د دې نه مخکې چې دی په دې باندې یو غټ پوستکی وي هغه ته یې خوا کېږي. دا پوستکی ته یې خوا کوي که دا د خپله خوا کېږي؟ په خپله ته یې خوا شي. سره پاتې یا به بیا تا خوا کېږي. که دا کلي علاقې دي که نه ماما چې دی ګیاري بیرې وي ماما کار شروع کوي تاسو خپل زموږ خو بس ویډیو کار دی موږ به لګیا که نه. دلته کې ګیاله رالی دا مالګاس دي دلته کې ریبي که نه، نو میله هم شو ورسره کلي علاقه ده دلته کې چې دی مازدیګر کې خلک راځي کارونو دپاره پټو ته. ښه غویان دا چې دی د ماما غویان دي دلته کې ماشاءالله. دا وګورئ کلبې لپاره دي دا که نه؟ ښه په دې چې دی کلبه کوي. ماما ستاسو یو انډیوال خو په کینیډا کې دی.
هغه ګوري ویډیو هغه ته سویل غواړي پته نه لګي چې د خلکو ازار ورپسې وکړه پیله د هغه نوم والي چې پته خلکو ته ولګي چې څوک یادي پجاني کاکا نامه وه ښه پجاني کاکا مشهور و ها هسې سم نوم خو یې کلم خان و به د خلکو وي ها او پجاني مشهور و ها خو لکه بس دا پته نه لګي چې د ایمانداره کار کولو چې دغلته ورسېدو که د بېایمانۍ نه یاره بس په دې کې څه نشو ویلی که نه ښه ماما نو داسې کله ناکله رابطه دې ورسره کېږي که نه ډېره ورسره کېږي سخت انډیوال دی که نه یار یو غوی چې کوم دی دا د هغه د لاس دی اوس هم ښه هغه غویی چې دی د جاني ماما و جاني ماما به چې دلته کلبه کوله کار خو ډېر زیات سخت دی که نه ښه نو څه ویل غواړي جاني ماما ته دا وخت به دې ګوري جانې ماما به دې ځای پسې اوس هم ارمان کوي هغه څنګه نو هغه دا خو بل شان ژوند دی هلته خو هسې هغه خو وایي چې ډېر ښه ژوند دی خو ما ته خو هغه جیلخانه ښکاري ښه 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 آزاد ژوند دی غوزانو بوټو ته وګوره دې مزېدارو بوټو ته وګوره که نه آزاد ازادي ده هغه ملک خو بسني بیا هم تنګېږي چې دی خو دغه خبره وایي چې دا سوځي او روانې به چېرته خیراتي ورننوځه ښه نو دا جاني ماما چې دی ملګری و ډېر پوخ انډیوالې و جاني کاکا ته سلامونه کوو ښه وعلیکم السلام ډېر سلامونه ورته کوو دا ورته وایو بیا هم ورته دا خواست کوو چې بس ته راځه خپل کلي ته که نه او دا خبره صحیح پسې ډېر ارمانونه کوي دا پټیا وارول غواړي دا بالکل ماما که تاسو ګورئ نو دا چې دی جوهر ماما په تاسو باندې سپیشل سلامونه مو وي او څه پیغامات یې تاسو ته درکول غوښتل نو هغه یې راسره هم شیر کړه هغه غویی چې دی وایي دا جاني ماما د لاس دی بالکل دلته کې دا غویان سري دا د کلبې غویان دي پټي کې چې دی کلبه پې کوي خو دلته یې ګیاله رالی او ناګهاني چې دی زموږ ملاقات ورسره وشو تاسو سره مې په ویډیو کې شیر کړو د دې باغ حوالې سره چې کوم معلومات مونږ سره وو او دې مشرانو نه مې چې دی راویشت تاسو ته مې درکړو په انشاءالله په سبانۍ ویډیو کې چې دی تفصیلي ویډیو په دې جوړو ما څومره معلومات چې د باغ حوالې سره دي نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې ټول تاسو ته درکړم که څوک پکې انټرست ساتي د کار دپاره او لا باغ جوړول غواړي بالکل هر هغه خبره مونږ تاسو سره شیر کوو کوم چې ضروري ده کوم چې د دې بوټي د دې باغ د دې میوې سره چې دی تړلي وي انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته درکړو داسې لږه ډېره ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر کړه او دا باغ چې دی اووه جیره به دی نو ډېر زیات لوی ایریا کې چې دی پروت دی هغه سره چې دی ما ته نه ښکاري تو شوی راتو شوی هم دی که نه خو دې کې څه داسې خطرناکې خبرې دي چې هغه مونږ له نه دي کول په کار نو هغه کمې دي دا مې ډېر زیات ضروري ګڼل ما یې خسته ویډیو پې جوړه کړو خو چونکې پته نشته دی الریډي مې راته ووایي مالکان هم نشته دی او کومو ته چې علم دی هغه هم نشته دی که د دې د شوکې درته ووایم جي نو دا ډېر زیات اوچت اوچت بوټي دی ملګري ته مې وایي دا خو ډېره ګرانه ده شوکه نو هغه راته وایي دا چې دی یو ځای مطلب لږ ځي پورې او که سوخیږي که نه بس هلته کې چې دی ځان فیټ کړي نو چې کله هغه ځان هلته کې فیټ کړي بس بیا چې دی لوی ډانګه وي ورسره نو څانګې چې دی په ډانګه باندې وهي غوس چې دی په ځمکه راپروزي او بله دا څه پسته میوه نه ده چې زخمي به شي لا بل څه نو لاندې ورته ترپال مچولیلی ترپال تړلي وي بس هغې کې چې دی راسنډي په ډانګو باندې نو د دې د شوکې چې دی دا طریقې کار دی 2 ورځې ورته نور ورکوي ځکه چې چکی پکې کچه وي نو هغه یې نه پس چې دی بیا پاخه شي او دا میوه ده وګورئ چې دا د غوز سایز دی ټول غوزان چې دی دومره په پوستکي کې دننه دا وګورئ دا پوستکی څه داسې شیپ کې دغه دی وګورئ جي دا وګورئ دا دي د پاسه پې داسې پوستکی بیا چې دی دې شیپ کې وي دې کې اوس چکی کچه دي او دا چې دی ډېر خواږه او کاغذي غوزان چې دی دې ته ویلی شي دوستانو داسې لږه ډېره ویډیو وه چې ما تاسو سره شیر کړه امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي او که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي او اوس مالا په دې ویډیو کې اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان